ولسمشر غني غواړي له ترکمنستان سره سوداګري زیاته کړي. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن له غرمې وړاندې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او د دې هیواد څخه راغلي پلاوي سره په یوې ناسته کې په سیمه ییزه همکارۍ، اقتصاد، ترانزیت، سوداګري، دوه اړخیزو همکارۍ او زده کړو باندې بحث او خبرې وکړې. د ارک له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوب سره په ناسته کې وویل موږ غواړو له ترکمنستان سره د ترانزیت او سوداګري په برخه کې همکاري او راکړې ورکړې لا زیاتې کړو، ځکه چې په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ غځېدل او انکشاف هم د دغو همکاریو یوه برخه بلل کیږي. ولسمشر غني په دې ناسته کې د خبرو پر مهال وویل ټاپي یوازې د ګازو نل لیکه نه، بلکې د افغانستان او سیمې ته لوی اقتصادي دهلیز دی. دا هغه پروژه او طلایي فرصت دی چې سیمې ته په افغانستان کې او انکشافي بدلونونه، پرمختګونه او فرصتونه راوړي. ولسمشر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موږ به د قانونو په برخه کې ښې همکاري ولرو او د ترکمنستان له تجربو څخه په استفادې به موږ منافع انکشاف ومومي. هغه زیاته کړه د ټاپي ترڅنګ له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا لاین، ټاپ او نري فایبر هم وغځول کیږي چې د دې سیمه ییز اتصال دغه لویه پروژه به په سیمه اروپا سره ونښلوي. د ولسمشر پر وینا افغانستان به د ترکمنستان په همکاري په هرات کې د ګازو د پروسس اسانتیاوې رامنځته کړي. افغانستان په امنیتي برخه کې هم له ترکمنستان سره مرستې ته ژمن دی، خصوصا له یاد هیواد سره په سرحدي سیمو کې به موږ میشت امنیتي ځواکونه امنیت لا ټینګ کړي. خبرپاڼه وړاندې لیکي ولسمشر غني د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي همکاریو او راکړې ورکړې سربیره په ټینګار وویل زموږ د نورو ژبو په څیر به په ترکمني ژبه هم پانګونه وشي او د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ په پایله کې به موږ د ترکمن هیوادوالو ته په ترکمنستان کې د زده کړې زمینې برابرې شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم په ټینګار سره وویل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی او ډیر ژر به د دواړو هیوادونو اړوند ادارې او مسؤلین د دغو پروژو او همکاریو د تطبیق لپاره چې موخه یې له افغانستان سره همکاري او سیمه ییز اتصال دی ګډ کار وکړي. افغان ولسمشر د دې ناستې په پای کې د ترکمنستان له هیواده مننه وکړه چې له افغانستان سره د مرستې لاس وغځوو. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ، که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.